ګرانو ماشومانو سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ اوسئ، خپله کارخانګي م کړې وي. مخکینی حرف چې ما تاسو ته درس درکړی و د جیم حرف و، یو ټکی په منځ کې درلود. هیله لرم زده شوی م وي. تاسو نوی درس اوس پیل کوو. خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلاست. هیله ده درسونه نورو سره شریک کړئ او لایک یې کړئ. د سبسکرایب بټن هم ووهئ. لایک او کومنټ مه هیروئ. درس په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کړو، لکه تل یې چې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسې نننی درس دی څوم درس؟ اووم درس. موږ تاسې اووم حرف ته رسېدلي یو او چې هم د نورو حرفو په شان څو غږه لري؟ درې: چا، چې، چو. چا، چې، چو. ځینې کلماتو کې د چا، ځینې کلماتو کې د چې او ځینې کې د چو غږ کړي. اوس به وګورو چې چې په کومو کلماتو کې ما تاسو ته غوره کړي یا مې انتخاب کړي. چې چترۍ. وګورئ څومره ښکلې چتريګانې دي. چې چترۍ. چې چترۍ. رنگ رنگ چتريګانې دي. کله چې باران ووري تاسو د چترۍ نه ګټه اخلئ. دلته باران وریږي. چې چترۍ. چې چترۍ. اوس به وګورو چې بیا هم چیرته د چا غږ کړي، بیا هم د چا غږ چیرته کومو کلماتو کې. چې چوکۍ. څومره ښکلې چوکۍ ده. چې چوکۍ. او دا هم د لرګي چوکۍ ده. مخکینی پلاستیکي و، دا د لرګي ده. چې چوکۍ. او دا هم بله پلاستیکي چوکۍ ده. چې چوکۍ. چې چوکۍ. او دا هم شین رنگ چوکۍ ده. څومره ښایسته رنګ یې دی، شین. چې چوکۍ. اوس به وګورو چې د چې حرف بیا هم چیرته د چا غږ کړي، بیا هم چا. چې چمبه. چې چمبه. چمبه د موسیقي و آله ده چې دې ته دایره هم وایي. چې چمبه. ګورئ څومره ښکلې چمبې دي. زنګونه هم لري. د دې نه به ډېر ښه غږ وځي. چې چمبه. دلته چمبې شوي، دوې دانې شوي. چې چمبې. اوس به وګورو چې بیا هم چیرته چې د چې غږ کړي. چې. چې چینجی. چې چینجی. دا چینجی دی. دا د نباتاتو چینجی دي چې په ځینې خوراکي موادو کې لکه کدو، لکه مړه چینجی پیدا کیږي. او دا لکه د مړې په شان چې تاسو فکر وکړئ چې چنجنه مړه ونه خورئ. چې چینجی یا چینجی. چې چینجی. اوس به راشو وګورو چې چیرته چې د چو غږ کړي. چې د چو غږ کړي. چې چوغکه. دلته په چوغکه کې د چو غږ کړي. ګورئ څومره ښکلې چوغکې دي. چې چوغکه. چې چوغکه. ما درته ښایسته ښایسته عکسونه خوښ کړي دي چوغکې. تاسو خوښیږي حتما. چې چوغکه. ګورئ چې چوغکه آزار نه کړئ، تیږو یې ونه ولئ. اوس به راشو ترانې ته. چې چترۍ. چې چترۍ. دا زما چترۍ ده، ډېره وړکۍ ده.
بیا باران وریږي وخت اوس د چترۍ ده. بیا به هم درته ولولم دا زما چترۍ ده، ډېره وړکۍ ده. بیا باران وریږي وخت اوس د چترۍ ده. او اوس به تاسې را سره ولولئ یو ځای چې تاسو هم زده شي. چترۍ چترۍ دا زما چترۍ ده، ډېره وړکۍ ده. بیا باران وریږي وخت اوس د چترۍ ده. دا زما چترۍ ده، ډېره وړکۍ ده. بیا باران وریږي وخت اوس د چترۍ ده. آفرین، ډېره ښه ولوسته، شاباس. اوس نو د تاسو کارخانګي څه شی دی؟ د چ حرف. د چ حرف یوه صفحه په خپلو ښکلو کتابچو کې ولیکئ، خپل مورجان پلارجان ته وښایئ. درس هم نور خلاص شه. د خدای پامان، ښه وخت ولرئ.